انسان دو ځله د الله تعالی دیدار کوي. یو ځل کله چې انسان خپل نفس وژني او دوهم ځل کله چې پخپله مړ شي. د نفس تکابر او مغروري وژنه. کله چې انسان فکر وکړي چې پیدا کړی الله تعالی یم، ټول کائنات او مخلوقات پیدا کړی الله تعالی دی، نو زما تکبر مغروري د څه لپاره ده؟ همهغه وخت دی چې انسان د الله تعالی دیدار کوي. په دې نړۍ کې له 8 میلیارډه څخه ډیر انسانان شتون لري چې شاوخوا 40 سلنه غریبان دي، خو رزق و ټولو ته رسیږي. یوه لنډه کیسه. یو کس ډوډۍ تیاره کړه او د دسترخوان مخې ته کښېنست او ویل زه به وګورم چې څنګه دا ډوډۍ زما په نصیب کې ده. لږ وخت وروسته کور ته غله راغلل او ویې لیدل چې هغه تیار ډوډۍ ته ناست دی خو خوري یې نه. دوی ورته وویل چې تا دا ډوډۍ مسموم کړې ده او زموږ انتظار وي تر څو موږ راشو دا وخورو او مړه شو. نو غلو هغه کس مجبور کړ چې د پلیت نیمایي برخه وخوري. په دې مرحله کې هغه کس له ځان سره ویل چې بې له شکه څه چې ستا په نصیب کې وي هغه به حتماً تا ته رسیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خوښ، شریک کړئ او سبسکرایب کړئ.